السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 بوایو. الله تعالی دی وینا حق ادا کول راته آسان کی. الله دې موږ تاسو ټول په قران کریم باندې پوي کی. الله دې موږ شرح صدر نصیب کی. والله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. عمل د رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم په طریقې باندې. آمین ثم آمین. رستونی آیت کې الله تعالی يهوديانو ته فرمایل چې نږدې ده چې الله په تاسو رحم وکړي، خو که تاسو دوباره ظلم او زیاتې کوئ نو موږ به هم دوباره هغه سي ظالمان در باندې مسلط کوو او موږ جهنم کافرانو لپاره قیدخانه جوړه کړې ده. اوس د قران کریم باره کې یو ډېر بنیادی آیت ته الله فرمایي ان بشک هاذا القرآن، دا قرآن چې ده يهدي دا لار خای للتی اغلار هيا چې اغا اقوم ټولو نصیده ده، یعنی دا د دنیا زندگی تیرولو هم لار خای او دا آخرت کې د جنت لار د الله د رضا لار خای. او لار خودون کې کتاب د لار خودنه باره کې قران کریم کې هی د قران باره کې ډېر آیتونه دي. لکه څنګه چې سوره بقره موږ شروع کوو په ابتدا کې الله تعالی فرمایي چې ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، دا کتاب دی چې شک شبهه نشته، دا هدایت دی. او دا غرنګ بار بار قران کریم کې د قران کریم باره کې د هدایت ذکر دی چې دا هغه لار خای چې هغه ټولو نه درسته ده. دی اوږد تفصیل دی او یو حدیث تاسو ته بیانوم چې د علی رضی الله تعالی عنہ عاور یو کس او صحابیو هغه سره ملاو شو. عاور رسول علی رضی الله تعالی ته ویلي چې دا خلک عجیبه شور کوي، عجیبه خبرې کوي. نو دلته یو قسم اطلاع ورته ورکړل چې جمعات کې داسې قسم خبرې کوي. نو علی رضی الله تعالی عنہ عاور رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې اے عاور، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې خبره کړې و. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایل چې د دې علاج څه دی. نو هغه ته ویلي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایل چې دینه د خلاصي لار چې کومه ده هغه قران کریم دی. دا قران کریم داسې عجیبه کتاب دی چې دا اټولو نصیده ده او قران کریم هدایت ور کوي او دا د خلکو د پاره د سعادت لار ده او د خو کارونو هدایت کوي، د بدو کارونو نه لریواله کوي. دا قران کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم اور علی ته فرمایي چې بیا ما ته ویلي چې نږدې ده چې فتنه براشي او هغه فتنې نه موږ پښتنه وکړو چې بچاو صورت به څه وي، د فتنو نه موږ څنګه بچ کیږو. نو ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دینه د بچ کیدو طریقه دا ده چې تاسو د قران کریم باندې منګولې اولګوي، قران کریم ونیسئ. ځکه چې په دې قران کریم کې د مخکینی خلکو حالات هم دي او وروستو راتلونکو خلکو حالات هم دي او تاسو باهمي خپلو کې معاملات چې کوم دي هغه باره هم په دې کې حکم دی. دې کې دو ټوک خبره کوي د قران کریم، دا انسی مذاق نه دی، اسی ټوکی ټکرې نه دي، بلکې مضبوطه خبره کوي. چا چې دا قران کریم حقیر سپک وګڼلو الله بغا ټوکړي ټوکړي کی. او د قران کریم نه علاوه چې چا بل لار اومندله د لار د هدایت لپاره الله بغا گمراه کی. د قران کریم نه علاوه چې چا لار ولټوله الله به پسیدي لار نه بلکې گمراه بکی. او دا د الله تعالی مضبوطه رسیده او حکمتونو نه ډک ده، نصیحت ته صراط مستقیم ده. او دینا هغه خلق چې هغه عالمان دي هغه مړیږي نه په دې باندې، څومره چې وای دومره د غي لوګه او تند زیاتیږي مړیږي پینا او بار بار پړاوېدل نه زړه نه مړیږي او د دې عجایبات ختميږي نه. قران کریم داسې کتاب دی چې دا پریانو واوریدو نو پریانو فورن ایمان راوړو او ویلي چې موږ عجیب خبره واوریده نو په دې باندې ایمان راوړو. چا چې د قران کریم مطابق خبره وکړه د رښتیا ویلي او چا چې د مطابق عمل وکړو د قران کریم مطابق نو بدل ورته ملاويږي. او چا چې د قران کریم مطابق فیصله وکړه نو د عدل او انصاف وکړو. او قران کریم طرف ته چې چا بلنه وکړه راوي غختل نور خلق نو د صحیح خبره وکړه. نو اے اوره
ته دا خبره یاد ساته. دا د ترمذی شریف حدیث ته فضائل قرآن کې دا ذکر ده. نو دیو جنا تاسو دا حدیث یاد کړئ. د قران کریم باره کې ډېر احادیث دي، نور هم فضائل قرآن باره کې بشمار احادیث دي. په قران کریم کې بشمار آیتونه دي. خدایو حدیث کافی دی کومه تاسو لپاره د هدایت زیره الله تعالی جوړ کړي. نو الله فرمایي ويبشر المؤمنین، دا زیره ده ورکړي د قران کریم مؤمنانو ته، الذين مؤمنانو ته يعملون چې عمل کوي الصالحات نیک، ان لهم بشک دوی د پاره اجر کبیر، بدل د ډیر لوی. نو دا د قران کریم باره کې بهترین آیت الله دې موږ تاسو په پوي کی. ان هاذا القرآن، بشک دا قران چې ده يهدي لار خای، هدایت ور کوي، للتی د اغلاری هيا چې هغه اقوم ټول نسیده ده. ويبشر المؤمنین، او دا زیر ور کوي مؤمنانو ته، الذين مؤمنانو ته يعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک، عمل کوي نیک، ان لهم بشک دوی د پاره اجرن بدل ده کبیره ډیر لوی.